ټوپک ته لاس کاوه، پښتانه تلل ټوپک یې راغستو، تار تیر نه و، ډیورن لاین باندې د ازغن تار نه و، تشه خاوره وه، بس تشه یوه کیسه وه چې دا ډیورن لاین ده. په هماغې وخت کې د یوازې په دې خاطر چې دا واک د پښتونخوا خلکو ته لاړ نه شي، یا واک د باچا خان ته لاړ نه شي، یا واک د غفار خان ته لاړ نه شي، هغې دا خبره موضوع بس دپه یې کړله. د پاکستان او د هندوستان جګړه چې وشوه هغې ورته ونه ویل چې د موږ له خوا نه تاسو بېغمه اوسئ، خو چې دا د ما دشمن ده، چې زه پاکستان د ځان دشمن ګڼم او هغه د هندوستان سره مصروفه ده، ولې زه دې ځای نه ورسره مصروفه، ولې د دې ځای نه ټکوم، ولې د دې ځای نه پسې جګېږم، ولې دا خاوره نه ورنه اخلم. تر بل هر وخت نه همغه ښه موقع نه وه، هغلته یې چې ونه کړه. په 20 کاله جمهوریت کې امریکایان راغله ورور 48 هېوادو سره، او د موږ مشران خو په دې باندې مصروفه وو چې تاجکستان کې جنکۍ وګډئ یا کوم بل هېواد ته درته لاړ شي جنکیو سره عیاشي او تماشې راته وکړي. په 20 کاله کې پوښتنه ونه کړه. د امریکا 48 هېوادونه دې راوستي وو، 20 نه 100 اډې به دې ورکړې وو، داسې به دې ورته ویلي چې پښتونخوا راته واخله، په پښتونخوا کې به دې اډې ورکړي وي. دلته کار ونه شو. طالبانو خو موږ تاسو ګورو، طالبانو نه غیرتي حکومت والله په بله که په ټول عمر په افغانستان کې پیدا کړي. بېوسه دي، ټکنالوژي نه لري، وسایل ورسره نشته، وسلې ورسره نشته. دا لږ او ډېرې وسلې، دا وسلې نه حسابېږي چې دا د امریکا نه پاتې شوي دي، یا یو توپ را سره ده، یا یو توپانچه را سره ده، یا ټوپک را سره ده. نوی قرارداد د کوم هېواد سره ده چې تا ورنه وسلې اخیستې دي؟ نشته. دا خو به 20 کاله ده، 15 کاله به زه ورسره وجنګېږم، 15 کاله وروسته وسله نشته، بیا به څه کوم؟ ګوره خبره په دې ځای کې داسې به وروره چې موږ تاسو تر څو ځان په پښو باندې درولی نه وي او موږ تاسو هغه وسله ون نه لرو لکه دوی چې لري، هغه تیاره ون نه لرو لکه دوی چې لري، راځي په پاکستان باندې بمبار کوي. کومه ورځ موږ تاسو دومره وسله پیدا کړه چې دی راسي کابل ولي او موږ لاړ شو اسلام آباد ولو، تر هغې پورې د دې سره په دې موضوع باندې خبرې کول، کیسې کول، یا دغه مسله چیړل خپله د ځان نقصان کول دي. هغه چې وایي روغ زمری دومره هغه نه کوي، ښکار نه کوي لکه زخمي زمری. موږ راشو پاکستان ځان ته په ډوزو باندې غصه کو، غصه کو، غصه کو، غصه کو، غصه کو، ډیورنډ دې نه منم، دا دې نه منم، هغه دې نه منم، تر اټکه درته درېږم. په دې 20 کاله جمهوریت کې به یاره یو سل کرته خو ما په خدای دا ویل دي چې دا درې رنګه بیرغ مې په اټک باندې دروم. نن درې رنګه بیرغ زه په افغانستان کې ولا که درولی شم، اټک خو په تندر باندې ولا. زه وایم چې نور به موږ د ډوزو نه تېر شو، چې زه دا در سره کوم، ما در سره کوم، او په عمل کې هېڅ شی نه کوو. موږ باید په عمل کې وکړو، که یې منو که یې نه منو، دواړه باید په عمل کې وکړو، په خبرو باندې. سالاره ټولې خبرې مې درته واورېدلې. ګوره دا کومه خبره چې د مخکې وکړله که نه، ټوله حل لاره په همدغه یوې نقطې کې ده. تا مخکې یو ډېره ښه خبره وکړه چې درې رنګه بیرغ زه په کابل کې نشم پورته کولی، نو بیا په اټک څنګه پورته کوم؟ اصلي ستونزه همدغه ځای کې ده، دغه درې رنګه بیرغ کې ده. د درې رنګه بیرغ موضوع ته باید دننه په وطن کې حل کړي، له طالب سره د افغانستان د خلکو داخل دننه موضوعات ورسره حل کړي، تر هغې پورې چې طالب ځان وچ کلک دی ولس ته دغسې ثابته نه کړي چې زه د افغانستان د خلکو خادم یم، د دې ولس خادم یم، خپل استقلالیت خلکو ته ثابته نه کړي، د پاکستان په مقابل کې خپل واضحه دریځ ثابته نه کړي، دغه نورې کیسې هیڅ په درد نه خوري. ځکه دا اوس فی الحال دغه کومه موقع چې په افغانستان کې دغه اصلي موضوع ټوله همدغه ځینه شروع سو زموږ د بحث چې ولې نن د ډیورنډ په فرضي کرښې باندې دغه بد حالت رامنځته شوی. دا حالت چا رامنځته کړه؟ دلیل یې څوک ده؟ په 20 کاله جمهوریت کې ولې دغه حالت نه رامنځته کېده؟ نن ولې رامنځته کېږي؟ ولې نن د طالب د ضعیفوالي خبره مو وتا که؟ ولې د طالب د دې خبره کو چې ولا موږ دا خبره کوو چې 20 کاله دا د ډیورنډ مسله دا نه ده چې اوس په یو ځای کې یو پوسته درته جوړه کړې، دا مسله جوړ شه، دا تار په جمهوریت کې تېر شو که په امارت کې تېر شو. موږ به زه ګوره دا خبره بیا درته کوم، موږ بدبختي دغه ده، موږ دا درې رنګه بیرغ چې نن په افغانستان کې نشو ودرولی، یا موږ نه مو ورته پرېږدي چې ودرو، دا موږ سره بې اتفاقه یو. او موږ څنګه بې اتفاقه یو؟ په 20 کلن جمهوریت کې د تا سره د سولې تر ټولو صحیح موقع در سره وه. د آخري وار چې آخري پلاوی چې قطر ته لاړو، ته خدای چې د ما او د تا جګړه وي، دغه پلاوی به د ما او د تا د مسلې حل کړي، د دوستم زوی به د ما او د تا مسله حل کړي، د مسعود زوی به د ما او د تا مسله پرېږدي. د افغانستان مسله خو ډېره غټه ده. یوه نقطه درته دا اخري نقطه درته وایم د خبرې بیا ته وغږېږي. ګوره زه هرګز دا خبره نه کوم چې طالبان سپینې چرګان دي یا بیخي ملایق دي، څه اشتباه یې څه غلطي نه لري، ډېرې زیاتې لري، ولا ستړي بسو چې شماروي. زه دا نه وایم چې طالب ګرم نه ده،
طالب 15 کاله کېږي افغانستان ته راغلی ده. طالب سره شاید دومره ممکن نه وي چې هغه یا په ځان باندې جمهوریتیان راټول کړي یا خلکیان راټول کړي یا پرچمیان راټول کړي. ځکه موږ تاسو ګورو وضعیت چې 15 کاله د رسمیت نشته. تر اوسه پورې ډېر جمهوریتیانو سره چې ته کښېنې هغه وایي چې اوسه پورې رسمیت نشته، دا بېرته ړنګېږي. ډېر خو په دې تمه باندې ناست دي. بدبختي دلته دا د موږ په مشرانو کې. که طالب موږ راکش کوو، د طالب تر څنګ باید اول ډاکټر صاحب غني راکش کوو. که طالب موږ راکش کوو، د طالب نه سوال او جواب کوو، پوښتنه ترې نه کوو، اول باید کرزی راکش کوو. که طالب موږ راکش کوو، د طالب نه سوال او جواب کوو، اول باید ډاکټر صاحب نجیب پسې لاړ شو، اول باید خلکیانو پسې لاړ شو، بیا پرچمیانو پسې لاړ شو، بیا حزبیانو پسې لاړ شو. طالبان خو ټولو کې اخري کې راغلي دي. بیا د شاهي نظامونو والو پسې لاړ شو. دا ټول راکینو، دا ټولو داسې نه دي چې دا هېڅ څوک نسلونه یې نشته. دا اوس دا تا کې دا په ټولو قوي وظیفو باندې دا هر نظام کې اوسېږي چې ناست هم د هغې د کورنۍ خلک ناست دي. دې خلکو نه دا پوښتنه ته وکړه چې اوس سړیه تا دومره وخت په دې وطن کې دا باچۍ دې وکړه، دومره وخت دې تا ولسمشر وي، دومره وخت دې تا سره توان و طاقت و، ولې دې دا خلک په ځان باندې راټول نه کړه؟ ولې په دې 40 میلیونه ولس کې 15 میلیونه د طالبان دي، 15 میلیونه د خلکیان دي، 15 د پرچمیان دي، 15 د حزبیان دي، 15 د ورور جمهوریتیان دي، 15 خو د بیخي له ډلو ټپلو ځینې وتلي دي. ولې دا بدبختي ده په دې وطن کې؟ ولې دا رقم ظلم ده؟ ولې دې ظلم ته تاسو کتلی نه دي؟ ولې مو دا خلک راټول کړي نه دي؟ طالب سره هنن تر ټولو ښه موقع ده. زه ځکه طالب سره ډېر کېناستی یم، ډېر مې دا پوښتنه په زر کرته طالبانو نه کړې ده، په زر کرته مې دا سوال ونه کړی ده چې ولې دا خلک په ځان نه راټولوئ، ولې دا مسلکي کسان دې ځان سره نه کوئ. اوله خبره دغه ده، ولې وایي زه ځان سره نه کولم؟ ولې وایي ما ته د وطن د یو بچي په حیث باندې نه کتل؟ ولې وایي ما ته دا نه ویل چې ته په دې وطن کې، وایي ما ته دا ویل چې ته په دې وطن کې یا به وژله کېږي او یا به دا وطن پرېږدي. یوازې وایي دغه دا انتخاب یې راکړی و، د اوسېدلو انتخاب یې وایي نه راکاوه. اوس خو هغه هم پښتون ده، هغه هم افغان ده، هغه هم د تا رقم لیونی ده. اوس خو هغه ده در سره یا ضد ده یا بدماشي ده یا څه. خو بیا هم که د جمهوریت سره ته کمپیر کې، قسم مې د په خدای طالبان ورباندې ډېر ښه دي. ځکه ورباندې ښه دي، ته لاړ شه ډېر خلک د جمهوریت خو ته هم ورسره ناسته پاسته لرې، موږ هم لرو. ډېر خلک ځي ورځي، ډېر خلک تګ وراتګ کوي. طالبان بیا هم کوشش کوي چې دا خلک په ځان باندې راټول کړي. طالبان بیا هم کوشش د دې کوي چې دا ولسونه یو ځای کړي. طالبان بیا هم د دې کوشش کوي چې دا ولسونه په یو خوله کې، په یو غږ کې بیا د دې شي پوښتنه وکړي. اوس وروره موږ کته یې کو، پورته یې کو، راسې کو، رادسې کو. د افغانستان ټولو مسایل ته په دې نظر ګوري چې والا طالب ایجاد کړي دي. طالب ګورئ د ابدالي المسیحیانو چې 2002 نه وروسته پیدا شوي هستئ، طالب په 1994 کې را جوړ شوی ده، 94 دې کالو کې. د دې نه مخکې خو طالب په افغانستان کې نه و. مسله چا د افغانستان مسله چا دې ځای ته رارسول؟ د افغانستان دومره چا کمزوری کړی ده؟ لاړ شئ تاریخ وګورئ، خلکیانو پرچمیانو نه ده کړی. همدا د ثور کودتا نه را په دې خوا باندې د افغانستان بدبختي شروع ده، لا پسې شروع ده. طالب خو د لوبې تر ټولو اخري لوبغاړی ده. دا خو اوس طالب ته خو اوس موقع ورغلی ده. وګورو به چې دی اوس څه کوي. افغانستان دنیا سره کنیکټ کوي، د بزنس هب یې جوړوي، او که نه ډیورنډ خو تله ده، پښتونخوا خو تلې ده، که داسې نیمه نور هم پسې پرې کوي چې ورځه دم پسې در واخله. دا خو به وخت ثابتوي. اوس موږ د وخت نه مخکې دا پرډکشن او دا خبر نه شو کولی. خو زه چې تر څومره پوهېږم او زه چې تر څومره معلومات د طالب په مورد باندې لرم، والله په بله کې تر دا 20 مو تېر کو. خو د طالب یو شوالی دغه ده چې طالب ډېره زیاته حوصله لري. طالب احساساتي پرېکړه نه کوي. طالب دا رقم نه ده چې ته راواخه ټوپک چې ولا درته سوری نه، داسې نه کوي. طالب خپله موقع ته ناسته، دلته کېږده درغم، طالب خپله موقع ته ناسته، خپل وخت ته ناسته، چې کله یې وخت راغی، کله یې خپله موقع راغله، بیا به تاسو وګورئ همدغسې درته یو 2-3 وارې ثابت شوی هم ده، بیا درته ثابتېږي. خو دا مسله بیا یوازې طالب نشي حل کولی. زه بیا درته وایم چې دا مسله کې د جمهوریتیان دې ورسره ټول ونه درېږي، خلکیان دې ورسره ونه درېږي، حزبیان دې ورسره ونه درېږي، پرچمیان دې ورسره ونه درېږي. دا یوازې د طالب کارونه نه دي چې په طالب باندې دا مسله حل کړي. د دې د مایک وتړه زه به دې ولس ته څو خبرې وکړم. د دې مایک وتړه چې کوم لایو اوس بند نه کړي. نه بندوم. هغه مایک خلاص، زه مایک مې بنده ته غږېږه. اوکې ښه، زه به دلته لږ زره په طبیعت کښېنم، یو څو خبرې به وکړو، بیا به زه درنه اجازه واخلم. ښه د ډېره ځنډه وروسته ښه، لومړۍ خبره خو دا چې دا اوس فی الحال د دغه ټولو حالاتو مسؤل
په خپله طالب ده. 20 کاله جمهوریت که زه ته ملامتو هغه په داخلي فساد او په نورو مسایلو باندې، خو د افغانستان دا 40 میلیونه ولس د جمهوریت نمایندګي نه کوي. که هر څه و تیر سو، کیسه ختمه سوه، خو په هغه 20 کلن جمهوریت کې هم جګړې، جنګونه، بمونه، دا ټولې کیسې د جمهوریت د منځته تګ له منځه وړل، دا ټول تر طالبه پورې محدوده ول. خو طالب دا هر څه کول. اوس فی الحال د ډیورنډ په فرضي کرښې باندې د نورستان نه نیوله تر پکتیا پورې په ټوله کرښه باندې څه حالت روان دي. ویل د افغانستان ولسونه د کینې په دې موضوع باندې د خپل دریځ خلکو ته ثابته کړي. یعنې څه؟ نو هلته د امریکا په مقابل کې، د ناټو په مقابل کې، د 40 هیوادونو په مقابل کې د جنگ خبره کوله، د خپل د زور او د قدرت او د الهي نصرت خبره دی کوله. اوس څنګه کیسه ده؟ د پنجاب په مقابل کې موږ الهي نصرت هم نشته، مجاهدین هم نشته، طالبان هم نشته، هیڅ کیسه نشته. بس دغسې یو حالت رامنځته ده، وایي قومونه دې په خپل منځ کې کینې، په دې موضوع باندې د خپل یوه حل لاره وباسي. ولې د افغانستان دومره لویه دایه چې دا 100 کال نه راپدې خوا زموږ تر غاړې ده، اخر کې کیسه په دا ډول باندې له منځته وړي. دغه خو د پنجاب ټول کمال و، فشار یې در باندې راوسته دغې نقطې ته چې عام ولس یې اوس د پنجاب سره مخامخ کېنوه، په نورستان کې چې په کوم ډول سره کېنولی. دا رقم د نه کېږي. د افغانستان فی الحال چې څوک مشران دي، څوک یې واکداران دي، له دونه هیله کوو چې په دغې موضوع کې خپل دریځ ثابته کړي. موقع ورکول، چانس ورکول، 1 ځل 2 ځل، دغه تقریبا د 5 کال 6 کال روان دی، را دننه کېږي. تاسو څه کړي؟ ټوله ورځ خبره همدا وه چې تاسو ولا زموږ سره دلته د ځوانان عام خلک زموږ سره زموږ ملاتړي نه دي، خو هغه د عام ولسونو هم خو د تاسو ملاتړ وکړه د پاکستان مقابل کې په جګړې کې. نن مو خو عام ولس هم پرېښود، ټول خلک مو پرېښود، عام ولس مستقیما د پنجاب سره مقابل کړ. دا خو ظلم ده. هلته د نورستان خلکو مستقیما له پنجاب سره ناست دي، د خپل د امنیت خبره ورسره کوي. سبا به پکتیا، بل ورځ به پکتیکا، بیا به ننګرهار، همدغسې ټول ورو ورو. نو دا مسؤلیت ټول طالب پورې، د طالب تر غاړې پورې ده، او طالب پکې باید خپل دریځ ثابته کړي. که دا ډول ګډوډ حالت رواني ډیورنډ میورنډ پرېږده، کابل ورته په نوم کوي او کیسه ختمي. مننه. پوهان راغلي دي، د افغانستان په سطحه باندې ټولې معاملې ورته معلومې دي، خو دا ټولې خبرې غلطې دي. زه فکر کوم د یو هېواد په اړه اول خو علیکم السلام، په خیر راغلی، او اوس مهرباني وکړه خپلې خبرې وکړه، خلکو ته توهین مه کوه، ته خپل علم لږ وغږوه چې ته څونه ښه غږېږې. 9 کاله دې خو پیغمبر علیه السلام ته کنځلې وکړې، اوس وغږېږه چې ته څه وایې. تاسې نه یم غږېدلی، بښنه غواړم ډېر. ما دا ویل موږ شکر د دومره ډېر هوښیاران لرو، بیا هم داسې بدبخته یو چې ټوله معامله په 1 سکند کې ورته معلومیږي چې دا څنګه روانه ده، حل لاره هم ورته معلومه وي، ټول شیان ورته معلومه وي، خو بس غم دا ده چې خلک یې خبر نه مني. مشکل په خلکو کې ده. زه فکر کوم چې دغه د ملامتي او د سلامتي په بحث کې ملامت خلک معلوم دي. دلته د دغه هېواد نه دغه هېواد چا خرڅ کړ، د دې شیان چا ویوړل، بیرته چا هغه خلک د کفارو سره ګډ دلته راغلي کېناستل، بیا په اخره کې تیارې وتښتولې، اخره کې خلک راجګ سو، له خپلو ملګرو سره رادار وویست، هر شی چې دوی خبرې نه دي، فکر نه کوي دا تکراري خبرې دي، هغه یې خراب کړل. اوس دغه خبره چې دغه ملامتي چا په غاړه ده، ملامتي د چا په غاړه ده، لږ نوې خبرې وکړي. ته خو ډېر هوښیار یې که نه، لږ نوې خبرې. دا خبرې خو د طالبانو د مدرسو د شاګردانو خبرې دي چې دا خو معلومه ده څوک ملامته دي. دا ملامت لپاره معلوم دي. ملامت نظر دی یاره، تر کله به جمهوریت ملامت کوي؟ خپل نظر دی. ودرېږه، ته څه پکې وایه برمله، ته څه پکې وایه؟ دا زه خو لونګین اول له تا نه بښنه غواړم، تا ته ما وختي یو ځل کې دغه خبره خرابه شوې وه. منځ کې خبره دا ده چې دغه زه دا فکر کوم لونګین جانه په اصل کې امریکا هم دلته بمونه غورځول، اخر کې وتښتېده. د بمو سامان موږ نه لرو، خو اخر کې له موږ خلک تښتي، دغسې به پنجابیان هم تښتي.
دغه خلک چې اوس دلته غږېږي دغه هم تښتېدلي وترې دغه تیارې درلودې میزایل یې درلودې شیان یې وارول ترې وتښتېدل او انشاءالله پنجابي به هم ترې تښتېدل دغو تیارو میارو سره دا ټول شیان وخت ثابت دی موږ انتظار یو نه خو داسې نه کوو دلته موضوع دغه وه چې د ډیورنډ په مورد باندې باید ریفرنډم وشي باید قومونه یې فیصله وکړي ګورئ موږ دا خبره کوو هغه خو د ولسمشران خو د ټول وایي طالبانو نه نیولې تر هغې پورې تر ډاکټر صاحب غني پورې ټول وایي چې په ډیورنډ باندې موږ نه غږېږو او نه دا فیصله موږ کولی شو دا د قومونو کار ده اوس که داسې یو سناریو جوړېږي چې قومونه ریفرنډم وکړي دا د افغانستان په ګټه ده که په نقصان یوه باریکي دا ده چې د ډیورنډ بحث چې ده دا هغه څوک نه راپورته کوي چې هغه په دې ډاډه دي چې دا خاوره دي ده دا هغه څوک راپورته کوي چې څوک یې امضا کول غواړي نو هر څوک چې د ډیورنډ په بحث کې ګوتې وایي دا د پنجابیانو موضوع ده چې هغه غواړي دا بحث راپورته شي تر څو د ریفرنډم او دغه آپشنونو ته خبره لاړه شي دغه ځای کې د خلکو د لاره ورکه ده چې دی خپل طرف ته ولاړ د فکر کوي په خپل طرف ته ولاړ د خو ولاړ پنجابي سره وي دا ډېره غټه ستونزه ده چې موږ دا درک کړو دا پیدا کړو دا مسله او دا داسې نه کېږي دلته راشي وغږېږې ټول وطن باندې چلیپا راکش کې ټول خلک چلیپا راکش کې او ځان ته وایي چې زه ښه سړی یم په خپله باندې دا نه کېږي سر نه نیسي همدا و خبرې موږ ویل ته به اوس داسې یو نوې خبره وکړي چې هغه دلته چا نه یې کړي د نورستان په موضوع وغږېږه په پکتیا کې په د ډیورنډ په فرضي کرښې څه روان دي په دې وغږېږه جمهوریت تر کله ملامت دی اوس خو مهرباني موږ درته غوږ وغږېږه هوښیارې خبرې وکړه روان دي شی روان دي هغه به درته خپله سالار وایي چې سالاره څه کیسه روانه ده کیسه نه ده دا خو نوې کیسه یاده کړي چې هغه پېښه شوې دا خو زړې کیسې دي ډېر پخوا راپاتې دغه مسله خو راپاتې ده دا به حل کوو څوکه داسې چا راپاتې کړې ده تاسو دغه نفر ورک دي د راپاتې ده موږ ته غاړې ته رالوېدل د مجبوره یو حل کوو به لګیا یو ګور زه داسې وایم برمله زه په دې نظر یم ښه زه وایم چې وروره موږ دوه آپشنې لرو ډیورنډ په مورد باندې یا فل پلج وار ته ننوتل دي یعنې په ټوله معنا جنګ ته ننوتل دي پاکستان سره او یا دا قومونه راټولول دي په قومونو باندې فیصله کول دي تاسو کوم طرف ته غواړئ دا دواړه غلطي پرېکړې دي نه موږ د فل سکیل وار غلرو کیپبلیټي لرو کوم څوک چې د یو جنګ وړتیا نه لري هغه جنګ ته دانګي او خپله په دې پوهېږي چې له منځه پکې ځي دا سوډرتوب ده دا جنګ کول نه دي یو دا خبره دویمه خبره دا ده همدغه شی دا وختي چې زه لګیا خبره دا ده ګوره ښه موږ خپل تاکتیک چې دا الحمدلله تیارې معیاري چې کوم چې نه پاوا کېږي هغه چې ته موږ ځان رسوو هغه پیلوټ یې پاوا کوي مخکې له دې تیار ښځې راڅملوي دا ټول شیان کار پر روان دی څوکه دا تاکتیکي پراکسي وارز چې دي که نه پراکسي جګړې نیابتي جګړې چې مطالعه کوو موږ ډېر زیات به یو کس ټوپک یې اخیستو تا نه شوی پیدا کولی چیرې پسې ګرځېدی اوس چې هغه د نورو دوه مسله ده دا په منځ کې موږ انعام ولاکه د ډار نه اخیستله شو یو د چې په وړاندې چې پرېږدي د هغه په وړاندې د اے آی کار نه ورکوي د نیابتي جګړې ورکوي ځکه ګوره ځکه یې ورکوي اوس غوږ شه ځکه یې ورکوي هغه د هغې ځای نه شی جګ کړي ډزور وکړي دوی د هغې شي لوکیشن د سټلایټ نه ګوري شل کاله دېرش ګوره دغه رقم وایي خو امن به رامنځته کړی وایي هغې وختو کې خو یای نه و که نه دا د خدای پزه ده چې موږ وختو کې یای نه و یای وس راغله ده نو زه وایم چې دوه لارې لرئ د ابدالي المسیحانو اوله لاره دغه ده پاکستان سره خپل پلج وار ته ننوتل دي نه دا خبرې موږ دومره لاره دې دغه ده چې ریفرنډم پکې ګوره ما مخکې دلته ویلې چې د دغې کیسې دا وګیر د اړخ ته کم یوې چې د جنګ خبرې هم ته اوس کوې دا کیسه اوس برمله ته راغله تا ویلې چې دلته نوي خبرې دي او تاسو خو نه پوهېږئ موږ خو برمله ما آصف په خبره نه ته پوهېږم برمل به فیصله وکړي آصفه برمل به فیصله وکړي پوښتنه دا ده ودرېږه یوه دقیقه سالاره یو سکند خیر د هیله کوم دغه برمل نه زما پوښتنه دا ده 800 افغانان یې درته په بمبارد باندې ووژل په افغانستان کې په داخل کې
اوس اتا ستراتیجي څه ده؟ ته خو ډېر ښه نوي سیاسي تحلیلونه دلته وړاندې کوې مهرباني. اوس څه کوې طالب د هغه په وړاندې څه موږ کوي؟ له دې څخه یو برداشت واخیست په لومړي سر کې چې دا کار ولې وسو. موږ دا برداشت واخیست یو څوک مو تر دې حده تنګ کړي دي چې خپل استازي دلته نه سي رالیږلی، دی مجبور دی دغه غټ شی را باندې استعمال کړي. اول ما دا شی زده کړه، دا شی پوه سم، او دا پخپله دماغ ضعف نه ده، د دماغ قوت ده. نه سیریس د خندا خبره نه ده. دا پاکستان په یو وخت کې دلته خپل خلک درلودل، یاسیني په نوم باندې په پارلمان کې کسان ناست ول. اوس هغه شی دی نه لري په افغانستان حکومت کې، دی مجبور د لانګ سکیل هغه شیان وکاروي، لانګ رینج. نو په همدې خاطر باندې د موږ قوت دا او دا موږ ته داسې ښکارېږي چې د ما د یو کار چې خلکو ته نه ده معلوم، دا کیسه کې دا بیا دغه د پاکستان او د هند په جګړه کې چې کله د سندور عملیات په پاکستان کې وشول، نو دغسې به پاکستان هم خپل زور هندوستان ته ښودلی. دا خبره دې صحیح وکړه، دا ډېره ښه خبره وکړه. موضوع دې چینج کړه، ماشاءالله سخت تحلیل دې وړاندې موضوع دې چینج کړه. یاره منم دې برمله ډېر لایق او هوښیار یې ماشاءالله. ولا تاسو سره ګرځو هوښیارېږو به نه. هغه آصفه اورې نورې څه کوې ورور؟ د دې میاشتې په اخره کې په ګولډو کې یو ښه ښایسته شورټ ولګوه، بس هماغه د مزې وهه. نورې لرې که سړه ورک شه د دې نه. د دې میاشتې په اخره کې یو شورټ ولګوه، نورې څه کوې؟ شورټ سیل ولګوه، ګولډو کې یو سیل ولګوه دې میاشتې اخره کې. نورې پرېږده دا مو سره شل نه کړه. زه پوه شوم چې موږ تاسو داسې ونه کړو چې تر اوسه پورې ښه افغانستان به ته څنګه ابادوې؟ اوسه پورې ته سټاک ایکسچینج نه لرې. دا وطن به موږ څنګه د دنیا سره دا د ډیورنډ موضوع د طلا سره څه تړلې ده؟ خدای دې بیغ درې باسي. دا درته د تا دپاره وایم، ډیورنډ به وروسته سره غږېږو. ته ګولډو کې یو شورټ ولګوه، کرپټو دې شیانو کې خو ته ما ته پته ده لګیا یې. خو همدې شي کې د یو فري سیګنل مې درکړو، وهی مزې نورې څه کوې؟ اوس مارکیټ غورځېږي که پورته کېږي؟ راغورځي د میاشتې اخري کې ګولډ راغورځي، ګولډ او ناسداک. زه ښه وخت په سیاست کې مغول وای نخلې سیل کې وکړه. وطن جوړ کړو، جوړ مې کو اشرف غني ویلې جوړ مې که جوړ مې نه که جوړ مې کو که چې ته خدای جوړ مې کو که چې شي جوړ کړی د برمل ټول عمر خو نو داسې نر سره برمل ته باندې ورته ویل چې څه دې جوړ کړی دي. جوړ دې کړو خو جوړ کو ولسمشر تام جوړ کو تاسو څه جوړ کړل کې برمل. ما زړه په دې خبرې باندې درد وکړ چې ګلبدینا د اخر زمانه ګلبدینا قربان دسم مهرباني د اخر زمانه منافقه مهرباني وایه د اخر زمانه امید ګل دراوست د اخر زمانه ګلبدینا د اخر زمانه منافقه باور وک نور لارې در باندې بند شي. باور وک طالب په جامه کې نه وتلې دا خو د نور نه پیژنې، زه خو دې پیژنم اجي. نه برمل داسې کړی دی. ګوره آصفه برمل داسې کړی دی، شیطان غلط کو اخري کې شیطان ته دوکه ورکړه یو دمي. صحیح ده، دا تر ټولو کامیابه پالیسي ده. ګډ مارنینګ لغمانانو په غسر خپلوان دي، شیطانانو دا خبره مه کوه، شخصي خبره راوړي ده. خپلوان یې تر زامن مدیریت مشکل نشته. مګر برمله ما فکر وکړ چې ډېر ځن وروسته راغلی یو نوې خبره به وکړي او داسې یو نوې کیسه به وکړي. اخر د ولا وروره د زړه زور ختم شوی ده. آصفه زړه زور د برمل ختم شوی ده. نورې ولاکه کیسه کې چې څه کېږي بس لګیا ده خوند اخلي. موږ هم خوند اخلو. ګوره دا چې راغی ما حتمن موږ ته خو ویل چې تاسو نه پوهېږئ، زه به درته یو نوی تحلیل وړاندې کړم چې بیخي او موږ به هم سرپرایز شو. هغه اخر کې ما کیسه کوئ اشرف غني بیچاره ویل چې وطن مې درته جوړ کړی که نه، لکه د ملایانو په څېر ټوله ورځ خلکو ته پخواني جمهوریت ته توهین کې نوي ووایه، نوي څه کیسه شوې نوې ولا دغه شی پوهېږي آصفه. بله ورځ دغه د هغې د امریکا د څه شي د دفاع وزیر څه نامه یې ده، دغه راګیر کړی و دغه کانګرس کې راګیر کړی و. نو هغې ورنه پوښتنې کولې، دې ورته ووایي دا پوښتنه د جو بایډن نه کړې ده. ما دا خبرې خو یوازې تر موږ ترمنځ پاتې نه دي، دا خو دوی هم سره کوي. نو دا خبرې اوس داسې نه ده چې یوازې طالبان کوي، امریکایان دې هم کوي چې اوس یو شي کې راګیر کې درته وایي تا دې هغې نه کړې ده. لونګینه ته باریک بینه نه ته ډېر افتپام سړی د دماغ خبرې ډېر خلکو لپاره نه وي، خو دا هغسې زه ده ولسمشر ډېر هوښیار ده دې لپاره هوښیار دی ولسمشر ده هوښیار دی. موږ خو افتپام یې ټول هوښیار یو. اسبق ولسمشر زه خو دې پېژنم حاجي.
دا نور دي چې غلطه موږ نسې غلطولی موږ خو دې پېژنو راغی وایي تاسو خو نه پوهېږئ زر ته نوی تحلیل وړاندې کوم ښه څه شی جوړ کړه که نه